بسم الله الرحمن الرحیم. ګران محترم کتونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بایست. نن راځو د با حرف چې د کم بل حرف سره ارتباط پیدا کوي و دې ته موږ تاسې مرکبات وایو. د حسن خط په چوکاټ کې یا د خطاطۍ په هنر کې و دې ته مرکبات ویل کیږي. مفردات د الف څخه تر یا پورې، مرکبات د با څخه تر یا پورې چې بل توري هم د په ترتیب سره د الف ب ورسره ذکر سي، او بیا د مرکبات وروسته بیا جملې دي. نو تاسو تر پایه پورې زموږ سره واوسئ، زموږ چینل تعقیب کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د بیل تڼۍ ووهئ، د دوستانو سره دا ویډیو شیر کړئ تر څو په راتلونکي درسونو کې هغه هم زموږ سره په اپډیټ شکل پاتې شي. دوستانو راځو د با حرف د الف سره په څه ترتیب سره لیکل کیږي. په داسې شکل سره د با اولین حرکت وروسته با او بیا هم الف په داسې شکل سره دوستان. دا هم د با نقطه. دا قسمت یې تر دې قسمته پورې یوه او هم نیمه نقطه. دغه رقم یې دا برخه هم یوه او نیمه نقطه، او دغه رقم د دې ځای څخه تر دې ځای پورې 4 نقطې. دا هم د با حرف د الف سره. د با حرف د ب سره چې په مرکب ډول داسې لیکل کیږي. دا هم یو حرکت. دلته 3 حصې د قلم، یعنی ټوله قلم نه دی. وروسته له هغه څخه با ده، په همدې شکل سره چې د با نقطه هم دلته او د بلې با نقطه هم دلته. دغه رقم د دې دا قسمت یوه نقطه باید وي، او دغه رقم یې دا قسمت هم تر دې ځای پورې یوه نقطه، او دغه رقم یې دا عمق یا جوړوالی هم باید یوه نقطه، سیده باید نه. او دا زورونه هم تاسې زده کړئ، ځکه دا په خطاطۍ کې ډېر ښایست د خط راولي. دوستانو د با او جیم حرف دی، تر را پورې یې وایو، او له هغه څخه وروسته بیا په بل درس کې سین وایو. با او جیم اولین حرکت، وروسته دوهم حرکت، په همدې شکل سره وروسته له هغه څخه د جیم حرف دی. چې په داسې شکل سره لیکل کیږي. تاسې پر جیم باندې ډېر پریکټیس وکړئ، ځکه جیم د خطاطۍ په هنر کې ډېر مغلق او سخت دی. اوس یې راځو نقطو ته، چې دا قسمت یې باید یوه نقطه، او دغه رقم دا قسمت یې تر دې قسمته پورې 4 نقطې،
او دغه رقم دا قسمت یې باید دلته او دغسې هم دا قسمت یې باید دلته داسې په همدې شکل سره او نقطه یې باید فرنیس باندې د جیم ورکول سي او دا قسمت یې یوه نیمه نقطه دوستانو داسې هم باید درې وي او دا برخه یې باید څو نقطې درې نقطې دوستانو راځو د با او دال حرف ته چې اول قسمت یې په داسې شکل سره وروسته دوهم قسمت یې په داسې شکل سره او دریم قسمت یې په داسې شکل سره باید ولیکل شي چې دا قسمت یې یوه نقطه دغه رقم دا قسمت یې تر دې ځایه پورې دوې نقطې او دغه رقم یې هم دا قسمت یوه او نیمه وروسته له هغه څخه باید دا دوې نقطې او د با ټکی هم دلته دوستان راځو د با او را حرف دی په اکثره ځایو کې با او را په داسې شکل سره راځي دوستانو په داسې شکل سره چې دا قسمت یې درې نقطې او دغه رقم دا قسمت یې هم باید درې نقطې او دلته باید یوه او نیمه کله کله یوه نقطه باید ځای سي یو باورا په داسې شکل سره بل باورا چې عرب خطاطان یې کاروي هغه په داسې شکل سره څوک به دا فکر وکړي چې دا خو را ده مګر نه دې ته باورا وایي که تاسې فکر کړی و د را دا سر ډېر نه وکښته اما دلته په داسې شکل سره دی دلته دی ټکی ورکوي دا هم باورا ده نور نقاط یې ټوله په هغسې شکل سره دی دوستانو بل باورا په داسې شکل سره چې اول حرکت یې داسې وروسته په داسې شکل او نور هم را په داسې شکل سره دا با او را چې دې ته هم موږ درې نقطې لمن او دغه رقم یوه نقطه دا حصه وایي او یو با او را کشیده دي دوستانو چې هغه په داسې شکل سره لیکل کیږي په همدې شکل سره دوستان چې د دې عمق یا جوړوالی یوه نقطه